آدم علیہ السلام که رسول الله مبارک بکتا ما د پیدا کېدو اراده نه وی آدم علیہ السلام مبارک بنن بتم نه وی دستا اولاد بم نه وی ورته فرمایي نو چې دا ټول نعمتونه مونږ ته د چا په خیرات باندې ملاو دي مونږ ته د رسول الله په خیرات باندې دا به خیانت وي چې انسان د پلار په ذکر خوشحالګي دلیل نه غواړي انسان د زوی په ذکر خوشحالګي تا خدای چې په حجره کې ناست دی او تا ته څوک زوی یاد کا ته په خوشحالېږي دلیل نه غواړي که داسې نور په خاندان کې مشر ملک دی تذکرې څوک ورته وکړه دلیل نه غواړي خو چې د رسول کریم آقا علیه السلام ذکر کوي او اول خو هغه پې خفه کېږي او د هغې نه پسې وي چې ما ته دلیل ووایه مونږ به د مصطفی علیه السلام ذکر هر وخت کوو او بغیر د دلیل نه به ذکر مصطفی علیه السلام انشاءالله چې زما د پلار ذکر ته دلیل ضرورت نشته زما د بچی ذکر ته د دلیل ضرور نشته هغه شخصیت چې دا بچی او پلار هم مال اله العالمین د هغه په خاطر راکړی الحمدلله د هغه پیغمبر ذکر دپاره زما او ستا دپاره دلیل ضرورت نشته دی او صاحبانو دا یو حدیث درته یم ډېر ایمان افروز دی سه مبارک راځي بیا خپلې خبرې زه ختمومه ګورئ صحابي مستفتی دی مستفتی معنی سوال کوونکی دی او مفتی اعظم رسول الله دی جواب ورکوونکی دا کوم حدیث چې زه ورته وایم دا زده کړئ یو دلیل خو کم از کم زده کړئ که نه کتاب ورته ښایم امام ترمیزي په ترمیزي کې دا حدیث روایت کړی دی امام نسائی په نسائی شریف کې دا حدیث روایت کړی دی او صحابي نوم څه دی ابی ابن کعب رضی الله عنه ارسر تخایم دا زده کړئ اوس راشئ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے غیور ملاګور عاشقانو محبینو قسم دی چې تاسو هغه عقیده ده چې تاسو په عقیده باندې قسم دی موږ له رشک راځي چې دا عقیده د زموږ وای دومره محبین او دومره عاشقان خلک یې په اهل سنت و جماعت کې تاسو خپل ځان پته نه لګي شهرت هم د ستاسو دی چرچا هم د ستاسو ده خلک چې مثال ورکوي وي داسې عقیده وساته لکه په صاحبانو باندې چې ملاګوري ساتي موږ ته یې دېرش کاله ورسره موږ تېر کړي خو موږ عقیده څوک فلحال داسې نه منوي نه ملاګورو غوندې عقیده هم پکار ده لکه څنګه چې تاسو هغه خوش قسمته خلک یې او بیا په آخر کې حکیم ایاز صاحب مال هغه تعداد راکړه ماشاءالله چې څومره تعداد باندې د مصطفی علیه السلام ذکر تاسو کړی دی قسم دی دا هغه محفل دی چې نن رب نه تاسو شرعي څه وغواړئ چې رب یې درکوي ابی ابن کعب څه فرمایي یا رسول الله صحابي دی جلیل القدر د فرض د منځونو نه علاوه چې ما سره څومره ټایم دی یا رسول الله مبارکه ستا نه سوال کړم مبارکه ته راته ووایه چې په دغه ټیم کې زه تا څومره یادومه زه دې څومره دې یادوم ته راته ووایه یا رسول الله دا فرض منځونه ترېنه وباسه شپه په ورځ کې چې کوم آرام دی هغه ترېنه وباسه باقي چې څومره ټایم دی محبوبه ابی ابن کعب ته څومره یادوي تاسو راته ووایئ حدیث الفاظ درته وایم حدیث الفاظ دا دي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مبارک څه ورته فرمایي ما شئت اے ابی ابن کعب څومره چې ستا خوښي رحمت للعالمین دی که نه څومره چې ستا خوښي یو ځل دوه ځل لس ځل ابی ابن کعب ورته فرمایي چې قربان داسې به وکړم چې دا باقي کوم ټیم دی دا به څلور حصې کړم څلور داسې مې خوښه ده چې په څلورو حصه کې یو حصه ستا ذکر کوم او درې حصې نور شغل کوم دا 1/4 به کافي نبی علیہ السلام حدیث کې ورته فرمایي ما شئت ستا خوښه ده دا کافي خو ان زدت فهو خیر لك اے ابی ابن کعب که لږ د نور اور زیات که دا به ستا دپاره ډېر بهتري دوه حصې به د ستا ذکر کومه دوه حصې 2/4 ما خبره ته خو غوږ دی ټولو 2/4 به ذکر کومه یا رسول الله دومره کافي دی یا تاسو نن تپوس کړم چې تاسو څومره کړی دی مونږ یا هېڅ شی نه دی کړی ګوره دا یاد لرئ ورته فرمایي ما شئت
ستا خوښه ده وان زدت فهو خیر لك خو که لږ د نورم ور زیات که ورته فرمایي ستا دپاره بهتر ده ورته فرمایي یا رسول الله مبارکه په هغه څلورو حصو کې به 3 بټه 4 درې حصې د ستا ذکر کړم بس 3 حصې ورته فرمایي ما شئت ستا خوښه ده خو وان زدت فهو خیر لك که لږ د نورم ور زیات که ورته فرمایي ستا دپاره بهتر ده اخرنی لفظ واورئ د حدیث اخر کې څه ورته فرمایي قربان د فرض منځ نه علاوه چې ما سره څومره ټیم دی یا رسول الله ابی ابن کعب ته په دغه ټول ټیم کې ذکر مصطفی علیه السلام مبارک دا کوم څه وو وځي د دې په اړه باندې ضرور شریکې نو په دې سره به الله مشکلات حلوي